السلام علیکم مرګرو څنګه امید کوم روغ جوړ به نن به موږ جملې هم وایو او یو ګرامري موضوع ده هغه به موږ هم ډیسکس کوو په هغې باندې موږ بحث کوو هغه کوم یو ده ټول نه وړاندې to دا جملې به تاسو اورېدلي to او to تلفظ د ټولو یو شان دی خو دې استعمال څنګه کیږي او دې څه شی ویل کیږي دې ته ویل کیږي homophones homophones ویل کیږي چې تلفظ یو شانتی وي او نور معنی مختلف وي او لیکل هم مختلف وي خو تلفظ کول یو شان لکه دا to او استعمال ځینې مختلف دي چې ویل کیږي homophones نن موږ هم دا وایو چې څنګه دا to کوم ځای کې استعمالیږي او دا to ټول لومړی به وایو to چې کوم معنا دی دوا دې ته نمبرز ویل کیږي لکه مثال I have two brothers زه دوه ورونه لرم دا څه شو نمبرز شو تو نه یعنی دوا د دې یو تو مطلب دا دی یعنی دوا صحیح شو give me just 2 minutes مات صرف 2 منټ راکا اکثره د کار وخت هغه ته ویل کیږي چې مات صرف یو 2 منټ راکا صحیح ده دا ټو څه کیږي 2 دا څه شو د دې ټو مطلب دا دی یعنی 2 نمبر د دې لپاره استعمالېږي اوس راځو بل ټو ته اوس راځو to preposition دا کوم ټو دی preposition والا ټو دی د دې استعمال ځایونه ډیر زیات دي خو دلته تاسو په خلاصې توګه او فرق یې صرف معلوم چې دی ټو درې وانو کې څومره فرق دی ټول نه لومړی مثال I went to the shop زه دکان ته لاړم صحیح شو زه دکان ته لاړم نو دا خبره پکې هم اضافه کو چې to زیاتره تا زموږ د پښتو تلفظ کې تا استعمالیږي زم ته نه تا صحیح چې کس ته ریفر کې یا یو شي ته ریفر کې دې ته ویل کېږي to بل مثال دویم let's go to the mall راځه چې مال ته لاړ شو تا دلته ګوره موږ دلته بیا هم تا استعمال کو to د پارسي شی راځي تا to پوه شوې نو دا تا هم استعمالیږي او نور استعمال ځایونه یې هم دي استعمال ځایونه ډېر زیات دي خو زه صرف فرق تاسو ته ښیم دریم مثال I gave it to my brother دا ما خپل ورور ته ورکړ I gave it to my brother خپل ورور ته تم دلته استعمال کړلو صحیح شو he works from 8 to 3 ټایم د پاره هم استعمالیږي he works هغه کار کوي from the 8 to 3 د اتونه تر 3 پورې دلته معنی څه شو تا he works from 8 to 3 هغه کار کوي د اتونه ته 3 پورې سو که تو یو پارټي پروګرام دی سو بجې ته it's 10 to 5 دا د لسونه تر 5 پورې دی بل مثال you have to ask him ته باید له هغه پوښتنه وکړي دلته تا ریفر نه ورکوي ته باید له هغه څخه پوښتنه وکړي
دلته تا ته ریفر نه ورکوي. یو هیو ټو آسک هم فرست. ته باید له هغه څخه پوښتنه وکړي یا لومړی ته باید له هغې څخه پوښتنه وکړي. دا څه شی شو؟ بیا ته پریپوزیشن ټو پریپوزیشن شو او دا ټو نمبرز دپاره یعنې دوو دپاره استعمالیږي. پریپوزیشن نور ډېر زیات پریپوزیشن هم شته خو دا صرف فرق راغی نو دې د وجې نه ما تاسو ته دا وویلي. اوس راځو ټو adverb. to موږ څو ځایونو کې اسمه دوه ځایونو کې. لومړی هم موږ یو کنه داسې هم وکړه یا دا هم راوړه هم او دویم کم یو ډیر. ډیر دپاره هم استعمالیږي. اوس بیا دا مثالونو کې واضحه کوو. په دې خو پوه شو که نه چې دا adverb دی. I will go to the mall too. I will go to the mall too. زه به هم مال ته ځم یا زه به مال ته هم ځم. مال ویل کېږي غټه پلازه مغازه مال او دلته موږ څه شی استعمال کوو؟ هم. نو دا ټو د څه معنی ورکوي دلته؟ هم. زه به مال ته هم ځم یا زه به هم مال ته ځم. زه به هم مغازې ته ځم. شاپینګ مال. صحیح شو؟ ask him to هغه څخه هم پوښتنه وکړه. ask him to هغه نه هم پوښتنه وکړه. هم څه شی شو؟ to. to مې استعمال کو څه دپاره؟ هم دپاره یعنی also. بل مثال can I order pizza too? can I order pizza too? رستورانټ ته لاړ شو یو څو شیان هم آرډر کړل او ورته ویو can I order pizza too؟ یعنی کوم کس چې پے کوي یا بل ورکوي هغه یې نه پوښتنه کوي. can I order pizza too؟ یا پیزا هم آرډر کولی شم. I want to see the mountains and the ocean too. I want to see the mountains and the ocean too. I want the غواړم to see چې وګورم the mountains غرونه and او the ocean too او سیند هم to هم دا پکې راغی. I want to see the mountains and the ocean too. زه غواړم چې غرونه وګورم خو ocean یعنی سیند هم ګورم. صحیح شو؟ دلته اوس راځو ډیر. د ډیر په معنا چې کله استعمالیږي the coffee is too hot. the coffee is too hot. د کافي چې کومه ده is too hot ډیره ګرمه ده. دلته څه معنا ورکړله؟ ډیره. the coffee is too hot. صحیح شو؟ this cake is too sweet. this cake is too sweet. the cake is too ډیر دی sweet یعنی خوږ. دا کیک ډیر خوږ دی. دلته څه شو؟ دا هم د ډیر معنا یې ورکړله. ټول نه لاست مثال اخري I was so busy I'm too tired. I was so busy. I was so زه ډیر مصروف وم. I'm too tired. زه ډیر څه شی یم؟ ستړی یم. tired یعنی ستړی. پوه شو په دې باندې؟ to adverb دی چې دلته موږ څه ویلي؟ هم او ډیر معنا ورکوي او دا ټو چې کوم دی پروپوزیشن دی او دا ټو نمبرز والا دی. امید کوم ذهن به پرې خلاص شوی دی. څه ویل کېږي؟ homophones.